دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د واده د اولې شپې په باره کې ده چې ځینې ناپوهه هلکان چې واده وکړي او د چا سره مشوره هم نه کوي نو هغوی د واده په لومړۍ شپه درې داسې غلطیانې کوي چې بیا ټول عمر د هغوی غلطیانې په اور کې سوځوي او بیا یې هیڅ مخنیوی نه کیږي. نو دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. نو ستاسو دپاره ډېر اهم او ضروري معلومات لرم. د ویډیو کتونه مخکې که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. کله چې د واده اوله شپه شي نو هر هلک غواړي چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي او د دغې ډېرې لویې خواښې شوي. خو کله چې د واده لومړۍ شپه وي نو په لومړۍ شپه باندې داسې هم کیدی شي چې تاسو ښځې د هیڅ بیماري وي. یعنې د هیڅ بیماري یو میاشتنۍ بیماري ده چې په دغې دوران کې کوروالی وکړي شي نو سړی او ښځه دواړه په ډېرو لویو مریضونو باندې اخته کیدی شي. ډیر هلکان په دې باندې نه پوهیږي او د چا سره مشوره هم نه کوي. نو کله چې د ښځې دغه حیض وي نو دغه حیض ته نه ګوري او خپل کوروالی ورسره وکړي چې بیا په لوی مریضونو باندې اخته شي او بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي. نو اولنۍ غلطي دا وي نو ځان ترې ساتل پکار دي. دویمه لویه غلطي اکثر سړي کوي هغه دا ده چې ډیر هلکان غلط او ناروا فلمونه ګوري او دغه سوچ او فکر کوي چې د واده په اوله شپه به د ښځې سره په داسې طریقو باندې کوروالی کوم. دې لپاره بیا دوی مختلف قسمه دوایانې او د ټیم ګولۍ استعمالوي. خو د دغو ګولو لوی نقصان دا وي چې دوی دومره په جوش او جذبه کې وي چې ښځې دننه زخم کړي او زیات امکان د دوی په ښځه کې د بچو راوړلو چې د ښځو د بچو راوړلو نه هم پاتې شي یعنې اولاد یې پیدا نشي. نو له داسې کارونو ځان وساتئ او خپل قدرتي طاقت باندې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړئ او د ژوند نه خوند واخلئ. درېیمه لویه غلطي دا وي چې د واده په اوله شپه باندې څنګه کوټې ته ننوځي نو غواړي چې په خپله ښځه باندې روب واچوي او ښځه وښي وټکوي او داسې وهل ورکړي چې په ښځه کې یو ځای خوږ کړي چې هغه پرې یو نشان پاتې شي. اگر که نن سبا دا کارونه په ډیر نشته خو اوس هم ځینې کلیوالي علاقې کې دغه کارونه کیږي. نو دوستانو دا د واده د اولې شپې معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله په امان.